افغانستان او آیرلینډ سبا میدان ته کوزیږي. آیا په دغه لوبه کې به څه وشي؟ آیا د باران احتمال شته او که نشته؟ د لوبې پوره صورتحال را سره په همدغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان او آیرلینډ لوبډلې به سبا د لومړۍ لوبې لپاره میدان ته کوزي شي. دغه لوبه چې د هند په ګریټر نویډا میدان کې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي، د افغانستان په وخت ماسپښین 1 بجه به پیل شي. دا په 2020 کال کې د افغانستان یوازینی نړیوال شلوري سیریز دی چې افغانستان له آیرلینډ سره په هند کې ترسره کوي او دواړه لوبډلې به 3 شلوریزې لوبې ترسره کړي. افغانستان او آیرلینډ لوبډلو تر دې مهاله پورې 15 شلوریزې نړیوالې لوبې ترسره کړې دي چې په دې لړ کې ترې افغانستان 12 او آیرلینډ بیا 3 لوبې ګټلې دي. په دې حساب سره د افغانستان د بریا فیصدي 80% او د آیرلینډ بیا 60% ده. دغه سیالي د افغانستان په ملي سپورت ټلویزیون باندې په ژوندۍ بڼه خپرول کیږي. افغانستان په خپل لوبډله کې د حضرت الله زازی او رحمان الله ګربز په څیر چټک توپ وهونکي لري چې ښایي د آیرلینډ پر وړاندې ډېر ښه وځلېږي. همداراز نجیب الله زدران او کریم جنت نه هم د ښه ځلېدو هیله شته او محمد نبی او راشد خان هم کولی شي د آیرلینډ پر وړاندې ښه توپ وهنه ترسره کړي. خو بل لوري ته بیا آیرلینډ هم ښه توپ وهونکي لري او ډېرې ځله یې د افغانستان پر وړاندې ښه توپ وهنه ترسره کړې ده. خو داسې هم ویل کیږي چې سبا په ګریټر نویډا کې د باران احتمال شته او ښایي لوبه د باران له امله پوره ترسره نشي، بلکې ځینې اورونه یې راکم شي. خو که هغه لوبډله چې لومړی توپ وهنه ترسره کړي نو د لوبې د ګټلو چانس یې ډېر شته. د افغانستان د بریا په هیله نو ډېر امبین او مننه چې ویډیو مو را سره ولیدله. که ویډیو مو خوښ شوي وي در سره یې حتما لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.